حسدګرو کینهګرو خلکو د حسد نه د پناهۍ دپاره دعا دا قرآني دي ګوره سنت کې یعنې حدیثونو کې چې کوم راغلي هغه ډېرې زیاتې دا به راځي په خپل ځي کې موږ کې هر سړی دا ساتي چې الله ما د حسد نه د چا د حسد نه مې بچ کړي چې ما سره څوک حسد ونه کړي یا که کوي چې نقصان ما ته راونه رسي او چې ما الله د خلکو د کینو د نقصان نه وساتي ما الله د بد نظر نه وساتي دا موږ ټول غواړو که د هغې دپاره یې راوړی دی دعا او ذکر سورة الفلق پیژنې سورة الفلق کم یو قل اعوذ برب الفلق نو اوس د دې صورت د ترجمې ته صرف ګوره قل اعوذ برب الفلق ته ووایه پناهي غواړم په رب د ښکاره کولو سره چې سحر را ښکاره کوي من شر ما خلق د شر د هغه څیز نه چې الله پیدا کړی دی هر شی پکې راغلی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې واله نه هر کله چې تیاره راوغوړی یعنی د شپې د شر نه ځکه چې شپه کې شر ډېر ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې دا څوک دي جادوګرې ښځې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کړي دا دوه صورتونه یاد یې که واله وظیفه واله قرآني وظیفه واله نبوي وظیفه هغه وظیفه چې د چا مجال نشته چې تا ته دا ووایي چې دا وظیفه ستا کمزورې ده یا دا بې سنده ده دا بې سنده وظیفو باندې چې موږ خفه کېږو موږ دا وایو ولې موږ سره په شریعت کې وظیفې نشتې صرف صحیح نشتې وظیفې قرآن کې شتې حدیثونو کې شتې نو څه ضرورت دی چې د ځان نه پکې وظیفې جوړو دا کار وکړه داسې به وشي او دا کار وکړه داسې به وشي نو هغې ته ضرورت نشته چې موږ یې کوو موږ سره الحمدلله ښه باسند روایات شتي قرآن کې اذکار شتي دعاګانې شتي ګوره سحر ماښام درې پیرې سورة الفلق وایه سورة الناس وایه سورة اخلاص وایه سحر ماښام اذکار کې دا شته سحر ماښام اذکار تفصیل روان دی نور هم دي انشاءالله په خپل ذکر راشي هر مانځه نه بعد یو پیر وایه یو پیر ځکه د کتاب کې لیکلي دي وایي دا دواړه صورتونه ډېر کمالي صورتونه دي څنګه چې په دې کې د حسد او د وسوسو علاج دی نو دغه شان د سحر جادو کوډو منترو او د بد نظرۍ علاج پکې هم دی بلکې د هر مصیبت نه د بچ کېدو علاج دی ته سحر ماښام دا وی چې یا الله زه پناهي نیسم په تا پورې د شر د هر مخلوق نه او د شر د جادوګر نه او د شر د حسدګر نه او د شر د شیطان نه نو پاتې څه شو او چې الله ته بچ کړي دی هر څه دا په دې کار نه کېږي ته تعویض غاړې ته اچولی دی والله به ما د مصیبتونو نه بچ کړي دا تعویض دی که نه دې تعویض داسې چل دی دا نه دی سورتونه وایه د سحر ماښام اذکار وایه الله ته فریاد کوه الله ته جاړه قرآن تلاوت کوه دعاګانې وړه الله به دې بچ کړي نه ویم یې نه ګورم یې نه ذکر کوم نه خو مرۍ ته اچو وایي چې قرآن کې شفا ده قرآن کې څه ده شفا دا خبره خو صحیح ده خو چې کله ډاکټر تاله دوایي درکړي ته بیمار سینه دې خرابه ده او تاله ګولۍ درکړي چې دا به خورې ګولو په ډبي کې دې سورې کړی او تار دې ورته اچولی او غاړې ته پرتي صحیح چللی لکه تا ولې ډبې غاړې ته اچولی دی جی زما سینه خرابه ده نو خو ته خو د ډبې کولاو که ګولۍ دې وخوره ښه به شي که نه ته غاړې ته ډبې اچولی کته چې اوبه راځي قرآن کې شفا ده خو چې سړی ولولي سړی پرې عمل وکړي دا نه چې تا دې تعویض جوړ کړی دی غاړې ته دې اچولی دی او د ماشوم خېټې ته دې اچولی دی او نو د میخې لکۍ ته دې واچولی دی بې ادبي د قرآن ته پکې بې ادب او د ده غاړې ته پروت دی د ښځې غاړې ته پروت دی دوی پکې کله کوروالی کوي او کله د یو محفل ته ځي کله بل ته ځي او قرآن چې دی هغه غاړې ته پروت بلکې بعض دغه مولیان دا بدعتیان هغه زنانو له دا تعویضونه ورکوي د کومو زنانو چې ماشومانان نه کي نو ښه باقاعده ورته دا وی او موږ سره کتابونه پراته دي په کتابونو کې دا نسخې لیکلی شوي دي موږ سره یې ښودي چې که څوک یې نه مني چې ورته ښایي او تاسو به لیدلي وي ځکه چې هلته نږدې وخته پورې خو دا قصه ډېره زیاته وه اوس لږه کمه شوې نو دې زنانه له تعویض ولیکي وي دا به په خپل ورون باندې وتړي کوم ځای به وتړي دې سیم چې تا اورېدلي
په ورون به یې وتړي. ښه نو دې کې څه دي که ته پرې رد وکړې چې دا خو منتري نه نه دا زمونږ تعویض منتر او کوډو والا نه دی، دا کم یو تعویض دی په دې کې قرآني ایتونه دي. نو بې ادبه د قرآن ایتونه څوک په ورون باندې تړي؟ یا وي په خېټه زنانه ته وایي په خېټه پورې خېټې لاندنۍ حصې پورې به وتړي. څومره بې ادبي ده د قرآن. نو الحمدلله دا صورتونه شتي که نه، دا تاسو ته داسې وظیفه ده شروع کړئ په دې باندې انشاءالله تاسو په د مخکې نه عمل کوئ. نو که د مخکې نه کوئ نو ښه پې مضبوط شي او که نه یې کوئ د نن نه یې شروع کړئ. او ته ګوره چې الله تا د بیماریانو نه ساتي او که نه ساتي. بیا الله تا د حسدګرو نه به څنګه ساتي، الله به تا د بد نظر نه وساتي، الله به تا د شیطان د وسوسو نه وساتي. دا صورتونه وایه سحر ماښام او په هر فرض مانځه پسې. ورسېدی بې که نه دې درسونو کې وظیفې تقسیمېږي او اجازې. هلته ګوره په اجازو هم غټ کار روان. تاسو له ما دومره پرې اجازې درکړې، شکر د الله نه ادا کوئ. هلته اجازه غټه قصه ده او تاسو ته دا درس د اجازو جوړلی چې دا وایه او دا وایه. هلته په اجازو غټ کاروبار روان دی. څه چل دی لکه ما ته وایي د لیونی سپی چې وچیچي نو د هغه د دم اجازه ما سره ده. تا له چا درکړې د پلاني پیر را کړې ده او هغه اکثر برز وړاندې کړي مې نو چې ته ورننوځې نو چې دا اجازه ده. نو اوس که ته دا ووایې چې د پیر صاحب دا کار غلط دی او دا طریقې غلط دی نو عوام ته ته ووایي خوله به دې ماته شي، تندر د اسمان به په تا ولګي، د هغه سره اجازه ده او ته وایې چې کار یې غلط دی. اول خو ما په دې پوه کړې اجازه وایي څه ته به دم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې قرآن کې عام اجازه الله ورکړې ده چې په قرآن کې شفا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا طریقه ښوولې ده د دم د اچولو. په خپله به هم په ملګرو دم اچو، ملګرو ته هم ویلو چې څوک چاله په دم اچولو فایده ورکولی شي نو فایده ورکوي. عامه اجازه ده که نه؟ ټول امت ته اجازه ده، ټول امت ته اجازه ده چې قرآن اذکار دعاګانې په یو مریض باندې ووایي او دم پرې واچوي. ټول امت ته اجازه ده، خاص اجازې پکې نشته. نو هلته د اجازې مجازې په دې کې ځکه چې په دې باندې څه روان دی؟ کاروبار روان دی. اوس که ته ورلې دلته خو تا ته اجازه میلو شوله ټک او پړک او اجازه دې واخېسته ولاړ. هلته دا نه چیله به شي اول د پیر صاحب سره. نو چیله کېدو نه بعد غوړ زیړ به پې هم خورې دې ګپ خو نه اجازه یې په پرې کې میلاوي او خدمتونه به کوې او بیا به بیعتونه کوې. د هغې نه بعد یو غټه قصه ده نو تا ته به اجازه میلاو شي نو ته به ځان له خپل یو کاروبار بیا سټارټ کړې نو چې څوک دې څومره کې ووه. خلک به بیا د ایمان نه هم خلاص کړي، د غیرت نه به هم خلاص کړي او د توحید نه هم خلاص کړي او د پیسو نه خو به لازم خلاص کړي. پیسو نه بغیر کار کله کېږي. موږ دا نه وایو چې دم درود باندې پیسې اخیستل بلکل ناروا دي. دا مسله ما مخکې ذکر کړې ده. شرعي دم چې شرعي چې کې د شریعت خلاف څه نه وي په هغې سړی پیسې والي نو څه خبره نه ده. خو د دې نه داسې تجارت جوړول او په دې کې جوور ورننوتو چې دقې د سړی پروت وي دا مناسب طریقه نه ده. هر چې دا کم پیران میران چې زه یادوم د دوی خو هغه دمونه هم شرعي دمونه نه دي. د دوی هغه دمونه شرعي دمونه نه. ابلوز یو ملګري یو تعویض ما ته راولېږه د ملک نه او ویډیو یې جوړه کړې ده. وایي دا تعویض مې د یو کس نه لرې کو یو مشر سړی د هغه غاړې ته پروت. تاسو به یقین نه اخلئ. موږ دا خبرې اوس خو نیټ باندې تاسو لیدلي منعي به بعض پکې ځکه چې مخکې خو چا سره منله نه چې لا داسې پکې شتي. هغه تعویض چې هغه کولاو کړی دی نو هغه تعویض باندې د سپي یا د خر شکل جوړ شوی دی، نقشه جوړه شوې او بیا په دغه نقشه کې دننه کوم چې د زناور دا نقشه ده په دې کې دننه نمبر یې لیکلي دي او څه ټکي لیکلي چې هغې سړی نه پوهېږي. نو با الف یا او جیم او چې او ړې او دی لیکلي دي او لیکلي په څه کې دننه دي د سپي یا د خر
په تصویر رسم کې دننه یعنې داسې جوړ کړی دی داسې پوره د زناور شکل د سپي یا د خر ښکاري او په هغې کې دننه بیا نمبرې دي او بیا ټکي دي. دا د مشر بابا غاړې ته پروت دی. څه به کېږي جي نو د دې د لاسه بیا مصیبتونه نه راځي او دې د لاسه د بد نظر نه ساتي. په داسې پیرانو باندې رد دا زما دین دی، زما شریعت دی، دا جهاد دی. نو خبره مې دا کوله چې اجازه تاسو ټولو ته څه ده؟ عامه اجازه ده. تاسو ته څه ده؟ عامه اجازه. که چا ته څه ووي زما نو متولی وایي ده موږ له اجازه را کړې ده، وایي دا عامه اجازه موږ له را کړې ده چې تاسو دمونه اچوئ. خو شرعي دمونه ګورئ، دغه جاخمارو دمونو اجازې مجازي دا نه الله ورکوي نه د الله پیغمبر ورکوي او نه مسلمان ورکوي چې عقیدې د توحید